لوډ شیډینګ باره کې دا خیال دی چې لوډ شیډینګ دلته سره بجلي نشته نو لوډ شیډینګ به د کم ځای نه راشي او روغ خلک یې لیوني کړل د بجلي درک نه لګي د اوبو درک نه لګي هسې یو تنزل یې جوړ کړی د بجلي باندې زما دا خیال دی چې بجلي تارونو کې خو بجلي نشته بجلي تارونو کې بجلي نشته دی او بینه چې نه اسمان سره تعلق لري خبرې کوي زما دا خیال دی که نه چې دا بجلي دې مونږ ته برابر شي او دا خو والا خبره په مخه ډیم یې او هغه یې راپرېږدي هم چې راپرېږدي ټوله ډیم نو هغه نه پکې تاو نه پر پرکې تاو اره چې ګورو به ټرک راپرېږدي او ټرک بیا بند لوډ شیډینګ باره کې ستا څه خیال دی یاره چې نیمه ګنټه وي او شل ګنټې نه وي ټول ماشومان لوی واړه تباه او برباد شو دا څنګه حکومت دی چې موږ ته بجلي نه راکړي بیل ښه مکمل رالیږي ښه مکمل خرچه کوي را باندې او چې کله د بجلي ټیم شي نو ماشومان ځوانه سرکاري نالو کې لاند وي او په ویڼو کې غریبانان د بدې ورځې نه لاند وي دا زموږ حکومت څنګه حکومت دی په دې تارونو ته چې ګورو چې په دې باندې تشې مرغۍ ناست دي او حکومت ته دا درخواست کوو چې دا تارونه لرې کړي د مرغو لپاره به خدای بل سبب ذریعه پیدا کړي لوډ شیډینګ باره کې د څه خیال دی ستاسو لوډ شیډینګ هم دی زموږ نه بېګا غله راغلي ټول ټرانسفارمر یې رانه وړی دی د بوسو دا چې د بوسو ګاډی ورپسې راوستی بجلي خو هسې هم دغه حال دی ټک او ټوکه ټک او ټوک خو موږ ویل که بجلي بنده شوه غله راغلي وو بس بوسو ګاډی ورپسې راوستی ټرانسفارمر پکې اچولی اوس نه ګېج شته او نه بجلي شته دی ها اوس تاسو ټرانسفارمر نشته نشته دی پته نه لګي چې کله به راځي 10 ورځې پس 15 ورځې پس نه نو ټرانسفارمر خو بجلو والا نه دی وړه شی راوړی دی که نه دا خدای دې تباه برباد کړي دا ټرانسفارمر چې ستاسو د کلي نه پټ شوی د شپې غلو وړی دی په دې باره کې ته څه تقریبا پاوکم نه د 2:30 بجو نه پاوکم 3 بجو پورې دا کسان دلته دوه درې کسان بس پرېښي دې ته او ډایرکټ ګاډی تللی دی هلته چې راتاوېدو بس ډایرکټ دلته ورګزارلی دی ورته ټرانسفارمر او دا بوس نه ډکو بس اړو څوک دې خبر شوي نه یو باران هم لکه د بوسو ګاډي ته ستاسو ټرانسفارمر ورویشتی دی ګینې دا نږدې کورونه دي ورسره څوک به دې خبر شوي مې او بس د دې باران د وجې دې څوک اړو خبر نه شو څه پکې بوسو د هغې د وجې لوډ شیډینګ په باره کې خو زه هېڅ ویل نه غواړم ځکه چې د دې نه زیات لوډ شیډینګ پکار دی په دې خلکو باندې زموږ دا غریبانان خلک چې کوم دی دا د دې مستحق دی او د پورې کلي نه بل ټرانسفارمر پټ شوی دی باره کې څه نو خیر موږ ته خو دې متعلق څه پته نشته دی ټرانسفارمر یې که پټېږي نو لکه چې بجلي نه د غلو دپاره دا اسانه